الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف وائے عزیزانو د صالحانه د کوټلی کلا او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو و کشرانو خصوصا علماء کرامو طلباء زامرونو منتاسو د الله د کتاب د قرآن کریم په نسبت باندې د بابرکت مجلس ته حاضر شویو مختصر وخت کې په مختصر الفاظو کې د قرآن کریم او حاملین قرآن کریم د شان متعلق یو څو خبره عرض کول غواړم اگر چې د ډیرو بیاناتو د وجنا د دې بیان کولو طریقه ډیره سخته ده، خو البته د دې بیان کولو طریقه ډیره اسانه ده. د قرآن کریم د حاملین قرآن کریم د شان متعلق یو څو خبره عرض کول غواړم اگر چې د ډیرو بیاناتو د وجنا د
زما په مړی کې ډېر سخت درد کیږي. عزیزانو، قرآن کریم د الله جل جلاله کلام دی چې هغه متکلم یعنی پروردگار عالم سره ډایرکټ تعلق لري. ځکه چې کلام د متکلم د میز نه راوتلی شي، کم شی چې یو ذات سره بلا واسطه یعنی ډایرکټ تعلق لري او بیا د پروردگار عالم پشان ذات سره چې تعلق لري، نو دا د هغه د عظمت او د هغه شان د پاره یو لویه خبره ده. دوستانو، لکه څنګه قرآن کریم چې یو لوی شان والا او لوی عظمت والا کتاب ده، امدارنګي قرآن کریم سره چې د چا تعلق شي هغوی هم بلنده او رفعت طرف ته روان کی. عام طور باندې کم سړی چې د قرآن کریم سره تعلق ساتي هغه سړی ته په دنیا کې عالم ویل کیږي، او هغه چې کم شی حاصل کړي دی قرآن کریم کې کم علوم چې پراته دي هغوی ته مختصر الفاظو کې علم ویلی شي. علم په درو حروفو باندې مشتمل یو کلمه یو ټکی دی. علماء کرامو لیکلی دي چې څوک قرآن کریم سره تعلق ساتي، د چا چې تعلق قرآن کریم سره جوړ شي، علم ورته حاصل شي، نو دا درې خصوصیات هغه سړي کې الله پیدا کی. عین د علو د وتلی دی، علو بلنده ته ویلی کیږي. کم سړی چې عالم شي، قرآن کریم زده کی، یادی کی، ځان ور باندې پوی کی، نو الله هغه سړی بلنده ته اوچت کی. دا هغه شان اوچتی اگر چې د عوامو یا د ناپوهه خلکو په مخ کې د هغه مرتبه څوک څنګه هم ګڼي. ځکه چې قدر زر زرگر بدانت قدر جوهر جوهری، د عالم په قدر باندې هغه انسان پویږي چاله چې الله پوهه او سمجھ ورکړي. نو دا الله په نسبت باندې څوک چې علم حاصل کی هغه لوی بلنده ته ورسی. لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین انسان در رب العالمین په نسبت باندې ټولو نه معظم او لوی شان والا انسان څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: من تعلم القرآن وعلمه. څوک چې قرآن کریم سره تعلق ساتي، یا چاته د خودلو تعلق ساتي، یا چانه د ویلو د زده کړې تعلق ساتي. څوک چې قرآن کریم سره هر قسمه تعلق ساتي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغله د خیر خطاب ورکړي دی، اغله د بلندۍ نشان ورکړي دی چې خیرکم، تاسو ټولو نه غوره انسان، تاسو ټولو نه بهترین انسان هغه انسان دی چې هغه قرآن کریم سره تعلق ساتي، یا د ویلو یا چاته د خودلو. قرآن کریم سره تعلق په هر درجه کې چې ساتي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته بهترین انسان ویلې دی، اوچت مقام والا ویلې دی. امدارنګ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې قرآن عظیم الشان حاملینو متعلق فرمائی: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. یقینا رب العالمین د قرآن کریم په ذریعہ سره ډیرو قومونو لا بلندی نصیب کړي دا. ډیر قومونه الله جل جلاله د قرآن عظیم الشان په وجه اوچت کی. ويضع به آخرین،
بعض خلق رب العالمین دو قرآن په وجا پسته ته وخای، یعنی څوک چې قرآن کریم سره تعلق ساتي، خوا مالی تعلق ساتي، جانی تعلق ساتي، او اولادی و اجتماعی انفرادی تعلق ساتي، چا خپل بال بش مدرسې لور کړي دي چې د قرآن مجید حافظان او عالمان شي، او چا د قرآن کریم د درس او د تدریس د پاره مکه ور کړي دا، او چا د قرآن کریم د طالبانو د پاره چنده ور کړي دا، او چا د قرآن کریم د طالبانو یو بل د سشي فکر او غم ساتلې دي. نو الله فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په توسط باندې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. یقینا الله جل جلاله د قران کریم په وجا ډېر خلق البلندی نصیب کړي دا، ډېر پروردگار عالم ذلیل او خوار کړي دي. څوک چې د قران کریم دشمنی کوي الله خوار او ذلیل کړي دي، څوک چې د قران کریم دوستی کوي الله رفعت او بلنده ور کړي. وګوره تاریخ ته وګوره، ابو سفیان ته وګورئ، کله چې د قران کریم دشمنو شان یې سو، کله چې د قران کریم دوست جوړ شو بیا شان شو. ابو جهل وګوره چې هغه د مکه سردارو، نسب کې هم اعلی نسب سره تعلق ساتلو، دولت هم ور سره کم نو، ډیر لوی شان او شوکت والا انسانو، لیکن نن چې د چا په زبان باندې د ابو جهل نمرازی نو هغه لعنت ور باندې وایي، ولی قران کریم سره دشمنی کړي وا او اهل القران سره عداوت ساتلو، زړه کې مینه نه او په ظاهر باندې او په باطن باندې د قران کریم د طالبانو او د عالمانو دشمنو. الله جل جلاله ذلیل او خوار کا. امدارنګي تاریخ باندې نظر واچو، چا چې د قران کریم دشمنی کړي دا، چا چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی کړي دا، هغه الله خوار او ذلیل کړي دي. او چا چې د قران کریم دوستی کړي دا، کاغا تک تور بلال ولې نه دی، کاغا حبشی بلال ولې نه دی، الله جل جلاله دا غنوم دومره اوچت کړي وي. کله چې کوم مجلس کې دا غنوم راشي نو هر یو انسان وایي چې رضی الله عنه، الله جل جلاله دی دا غ ناراضي شي. قران کریم سرټیفیکیټ جاری کړي دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا سلو خلقو چا چې قران ویلو، څوک چې د قران کریم حاملینو، الله فرمای رضی الله عنهم، ز الله دا غوی ناراضی امام. الله چې د چا ناراضی شي ټول تکلیفات انسانان چې کوي، مور ته مور وای، خور ته خور وای، خزه خزه بولی انسان انسان غني، حیوان باندې ظلم نه کوي، دا ټول کوشش او خواري چې کوي د الله د رضا د پاره کوي. دا حیوان سره د ظلم کولو نه انسان ځان بچ کوي، مقصد دی چې الله ما ناراضي شي. کمال او دولت انسان خرج کوي، مقصد دی چې الله ما ناراضي شي. کله مور پلار قدر انسان کوي، مقصد دی چې الله ما ناراضي شي. صحابه کرام تعالی فرمایي رضی الله عنهم، زد صحابه کرام ناراضي امام. ولی اغوی اهل القرآن، اغوی قرآن کریم پسینوں کے ضائع کړو. علماء کرام لیکلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دی آیت تحت علماء کرام لیکي چې الله جل جلاله فرمایي چې زه د قرآن کریم حفاظت په خپل باندې کوم. نو عالم اسباب کې د انسان د حفاظت یو سبب د انسانانو دماغ او سینې دي. ځکه چې الله کم کار کوي، الله اسباب ته محتاج نه دی. الله که د قرآن حفاظت کولو غواړي، ابابیلو باندې د بیت الله حفاظت کړی دی. کم چې د قرآن کریم د نزول، د قرآن کریم د تعلق یو بنیادی مرکزو، الله په ابابیلو باندې بچاو کړی دی.
الله بابلو ته محتاج نو، بغیر د اسبابونه هم داغه حفاظت کولې شو، لیکن انسانانو او عالمی اسباب کې الله پاک کله کله یو شی د یو شی په توسط باندې حفاظت وکي. نو قرآن کریم د حفاظت ذمہ الله جل جلاله اغسته دا، او په عالم اسباب کې دا هغه خوش قسمت او خلق سینې چې د چا په سینو کې قرآن کریم حفظ پروت ته، نو هغه یو سبب دی د قرآن کریم د حفظ او د هغه د حفاظت. حدیث مبارک کې راځي، مصنف ابن ابي شيبه کې هغه روایت نقل شوی دی، فرمایي چې د قیامت علامات، د قیامت د قریب کېدو د نږدې کېدو یو علامه دا ده چې خلق بسار را پاسي او په مصاحفو کې او په قرآن مجید په کاغذات او په اوراقو کې به د قرآن مجید الفاظ نه، دا علم به الله اوچت کړی، قرآن کریم کې به الفاظ نه، صفحات به خالی پراته. لیکن کم خوش قسمت و خلقو چې قرآن کریم علم حاصل کړي دي، یا الفاظ یاد کړي دي یا معانی سره تعلق ساتلې دي، نو الله جل جلاله هغه ته داسې برکات ور کړی دي چې هغه به دی دنیا کې هم محفوظ وي، عالم برزخ کې به هم هغه سینه محفوظ وي، او بیا به د قیامت په ورځ باندې هم د هغه سینې نه قرآن کریم الفاظ وزینا پکې وي. الله جل جلاله بام د قرآن کریم د علم والا تبخپلا الله داغه درجات خو پریدام، داغه مور پلار تب رب العالمین داسی تاجونه ور پسر کی چې داغه رڼا او روشنايي به د دنیا د نمر نه هم زیاتې. علماء کرام لیکي لکه چې دان مرد چا کور ترا کو شوي وي سمره زیاته رڼا وي، دومره عجیب تاج بر رب العالمین داغه بچي داغه عالم مور او پلار له الله واغوندي. نو د مور او پلار چې دومره درجه ده، نو داغه عالم او د حافظ به سمره درجه وي. نو علماء لیکي چې چا کې علم راشي الله جل جلاله هغه د علو او د بلند طرف ته روان کی هغه اوچت شي، دا الله په نسبت باندې داغه مقام اوچتي. ولی اوچتي زکه چې هغه کې اخلاق رحمانی راغلی وي، هغه کې کردار رحمانی راغلی وي، هغه کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق پیدا شوی، هغه یقین پیدا شوی وي. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو قرآن کریم یو طالب دے، منگ تاسو چې د کوم صحابه کرامو نمونه اخلو دا ټول د قرآن کریم طالبانو. ما نمخ کی تاسو ته مولوی صاحب فرمایل چې اصحاب صفا یو کمزور غوندي چبوترا پیغمبر علیہ الصلات والسلام په مسجد نبوی کې د طالبانو د پاره وړو کې غوندي مدرسه جوړه کړې و. صحابه کرام با پاغه چبوتره کې پراتو قرآن و حدیث به وي، او ورځ ورځ بنهارو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زبدل وګي د وجنه پرې وتم بهوش بشم، نو خلق بدا ګمانو ک چې دی باندې میرګی راغلی دي، او د میرګی د مرض د پاره یو علاج پاغه خوا زمانہ کې دغه چې داغه په ورمیګ باندې به خکې خدا زور به ور باندې کولو چې دا د مرګیو اثر تنه لاړ شي. وې زبد ډیره ولګینا به هوش شوم، خلکو به د مرګیو ګمان کولو زما په ورمیګ باندې به خې کې خو دي. لیکن دا الله او دا الله رسول په نس باندې دا وی مقام سمرو. وې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه کور والو باندې نهر عوام لوګوام سورج نه داغوی په کور کې د خوراک څخه د پاره هیڅ شی نو. بعض خلک ویلي غیر مسلم یا بعض ګنده ذهن مسلمانانو یو اعتراض کړی دی چې تاسو وایئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر جواد او سخی سړی و، او بل طرف توایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې با په میاشتو باندې لوګې نه خاطر سبونه ور کړه، نو بیا سخی د شیشه. علماء جواب ور کړی چې که څوک سوچ پیو کې د سخاوت هم دغه علامتو چې په کور کې به لوګې نه خاطر، دا د سخاوت علامتو
ځکه چې هغه د جمع کولو والا خلق نو، هغه د ډیرولو والا خلق نو، هغوی بینکونو کې پیسې نه کې خوده، خو چې سبا ورته راغلل هغه به د الله د دین په طالبانو باندې بیا وشندل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو ځل ورته خپل وراره یا خپل خوري والا یو بوجه اشرفیان راولېږلي، هغه هم داسې چلو چې په کور کې ډېر غمجن ناستو. خپله بیبي ورته وایي چې نن خو ډېر زیات خفه ډېر زیات پریشانه یې دا ولي. هغه ورته وایي چې و بیبي زما د حال تپوس مه کوه، ما سره مال خزانو کې ډیر شوی دی، ما سره دولت ډیر شوی دی، نو زه پریشان یم چې یا الله کماله داسې وخت کې مرګ راشي چې ما سره مال او دولت پروت دی، ما سره پیسې زیاتی شوي دي، یا الله زما حساب و کتاب به څنګه کیږي، ځکه پریشان یم. ښځه ورته وایي چې و خاونده دا خو ډېره اسانه طریقه ده، لاړ شه دا څومره دولت چې دی دا د مکې او د مدینې په فقیرانو باندې تقسیم کا. هغه ورته وایي چې دا د ډېره زیاته ښه خبره وکړه. بار راووته، خپلو نوکرانو له حکم ورکه، ورته وایي چې دا دولت تقسیم کې فقیرانو باندې. ایوا بوجه ته ډکه کړه، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها له وروړه ترورې وا چې کله وروړه مال او دولت خو تر سهاره پورې تقسیم شو، کور ته راغې خوشاله حشاشو بشاشو. خزی ته وایي چې رب العالمین دې تا نیک بخته کی، الله دې تا سره احسانو کی، تا خو زما د غم او زما د فکر د لر کولو بهترین چال ما ته وښودو، ما نه خو چال خطا شوی و، طریقه نه راتله. نو عائشې رضی الله تعالی عنها ته چې کله هغه دولت ورکو، هغې خپلې وینځې ته وویل چې دا تقسیم کا، فوراً تقسیم کا. چې کله هغوی تقسیم کړو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها او د هغې په کور کې فاقه او لوږه وه، خوراک نو، فکر یې نه شو، ټول دولت یې تقسیم کو. اوینځه ورته وایي چې ام المؤمنین کچرې لږ دې ځان له پریښې وی، لږ یې څه اشرفی، لږ څه دولت، ځکه چې زمونږ هم کور کې څه شی نشته. هغه ورته وایي چې خدای دې داسې داسې کا، هغه د مینې بددعا شي، لږ به دې مخکې ویلي و، زما خو فکر نه و ټول دولت ختم شي. داسې خلک و چا چې قرآن کریم سره تعلق و. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ملک شام کې په یوې لوی کلی باندې محاصره کړې وه، فوجونه پرې راتاو کړي وو، ځکه چې قرآن سره د چا تعلقي هغه کلک مجاهد وي. د چا سینې له چې قرآن ورننوځي د هغه وینه جوش کوي، د هغوی په ملک باندې بیا کفار غلبه نشي حاصلولی. که مسلمان نن مغلوب دی، که مسلمان نن کمزوری دی، هر ځای کې مظلوم دی، صرف وجه دا ده چې قرآني تعلیمات هیر کړي دي. او دا به تاسو ته تاریخي طور باندې معلومه وي چې بحری بیړه دا ټولو ناول امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ایجاد کړی و، او نن هغه مسلمانانو د خپلو اکابرینو، د خپلو مشرانو، د صحابه کرامو، هغه د اهل الله او د اهل القرآن ولو خلقو نقش قدم باندې تک مسلمانانو پرې خیره. مسلمان نن د مغرب ولو خلقو تقلید کوي، نن منگ لباس دا غوی د لباس پشاند کولو کوشش کو، شکل دا غوی پشاند جوړولو مینا او تمنا لرو، منگ هر چیز کی دا غوی تقلید کول باندې فخر کو، حالان کی غوی زمنگ تقلید، زمنگ تاریخ او زمنگا روخانه تاریخ باندې نظر اچولې دي. زمنگ چې کوم عادت وو قرآن کریم حکم کړي او اعدوا لهم مستطعتم من قوه، تاسو د کفارو د پاره، تاسو د قرآن کریم دشمنانو د پاره طاقت پیدا کړي، ټریننګ وکړي، تاسو جهادي ټریننګونه وکړي. دومره لوی فضیلت او چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغوی به جهادي ټریننګ کولو، نو مسجد نبوي کې به ټریننګ کولو، نیزابازی به د مسجد نبوي په صحن کې کولا، هغه جمعات چې پاغه کې په زور باندې تقریر کولو هم بهتر نه دي.
هغه کې به نزابزی کولا. او بیا با حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تبوی چې اے عائشہ د مسلمانانو تیراندازې لیدلو ته د زړه کیږي او کنام. هغه به ورته وی چې یا رسول الله کته مال اجازت کئ نو زبه وګورم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ولاړو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زبا داغ شاته ولاړو ما او داغ په مټ باندې به مازن ایخه او ما بنی زبزی او تیراندازی لیدا لرینا. دومره لوی فضیلت یو نن کفار واغه شیخ پلک طاقت اغوی جوړ ک بهری بیړې نن کفار سره ور سره دی. اسلامی ملک سره بهری بیړه شتا ولی قرآنی تعلیمات منګ هیر کړی. نن مسلمان چې خوار او ذلیل شوی خپل تاریخ هیر کړی. عزیزانو قرآن کریم سره چې د چا تعلق هغه سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مینوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې د سورزونه نه راوام د سورزونه لوګه خوراک د پاره هیڅ شی نه. یو صحابی ته پته ولګی دا چې سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګیره او هغه سره خپل بیبیان امهات المؤمنین هم وګیری. کور کې څه شی نشتا ناشنا خلقو هغه بل قسم تعلق قرآن مجید سره. نو صحابی کور کې خپل بیبی توای چې اے بیبی لغونه د خوراک څه ششتاو کنام. هغه ورته وی چې خاوند یو پیاله شو د موي خېدی لیکن خپل بچی دی وږي پراته دی ماوي چا کا غروي خشیدا یو پیاله شو د بوالا ور کما. خوراک میوه په وخت کې غنور سونه عام طور باندې بپېوي. ورته وی چې و بیبی د خپل اولاد د لوګه هېره کام. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګره او په کور کې هم لوګا دا یو پیاله شو د راکه چې زدا هغه کور ته یو سمام. د شپې په وخت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. आवाज وکړ چې یا رسول الله زفلانه صحابي راغله ما ستا شاګرد راغله امام. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بار راوته. ورته وی چې څه کوي په دې شپه باندې وی یا رسول الله ستال وګه نه خبر شوه امام ستاد کور لوګه نه خبر شوه ما دا یو پیاله شو د مولي دلی کور کې مونډلی دا مطالعه راوړي دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وګوره سردار کونین دے سید الانبیاء والمرسلین دے تمام کائنات کې د الله جل جلاله نه بعد لویا درجه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ ایمان دی په دې خبره باندې. لوی درجه والا انسان دی لیکن کله چې پیولی دی خپل الوګم ورته یاد ده د خپل خزو به بیان الوګم ورته یاد ده. ورته وی چې و شاګرد دا پیزه تر هغه وخت پورې اسکله نشم چې تر سو پورې اصحاب صفام زما په مدرسه کې چې کم شاګردان دي کم چې د قرآنی مجید چنی پراته دي چې تر سو پورې دا په اغونی اسکلی ځان باندې اغوی مقدم کړل زکا چې اغوی تعلق قرآنی مجید سره. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را پاسه ورته وی چې دا په خپل چونو ملګرو باندې تقسیم کا. هغه چې په ولې دی یو پیاله وا 116 طالبانو 100 طالبانو 116 هغه زړه کې وې زکه چې ظاهری شی کمو وې چې دا خو به ټولو ونشي او زړه زیات وګم کول ما ته اجازه کړې وې تمنا وکړه اوله مالا اجازت کړې وې چې ماسک لیوي دا به چرته اخر کې مالا پات شي 116 کسان به یو کپ یو ګلاس اوس کی. لیکن د قرآن استادو او د قرآن طالبانو په حقا چې څوک د قرآن طالب شي په صحیح معنی سره چې څوک د قرآن استاد شي یا په صحیح معنی سره څوک چې د قرآن د طالبانو خادمانو ګرځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا. و یا عالم شا یا طالب شا
یا د دوو واړو خادم شه خدمت کوا لکه دا محتممین د مدرسو چې کم محتممان استادان دي یا د قوم کم نیک سیرت او پاک سیرت خلق دي هغه د طالبانو خادمان دي مدرسو سره تعاون کوي مجاهدینو سره تعاون کوي اهل الله او اهل القرآن سره تعاون کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یا خادم شه ولا تکن رابعا سلورم ما جوړېګا د قرآن او د قرآن د طالبانو او د استادانو دشمن جوړ نشي ګوره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګلاس ورتوي چې یا ابا هريره هر یو طالب تدا سے وایا چې کله دا ګلاس خلیل کوي نو دا کلمه دی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله باندې کم بسم الله چې د قران کریم په ابتدا کې لیکل شوی دا د الله جل جلاله په کلام کې راغلی دا بسم الله او دا قرآنی الفاظ دے ور باندې وای نو بیا دې غم نه کوي د ختمې دو ولی دا قرآن کریم آیت ته او برکات چې څومره دي الله په ذات کې دي یا د الله په صفات کې دي او قرآن کریم دا د الله صفت ته څه ده ځکه چې کلام د الله دی او د الله کلام دا د الله صفت دی په دې باندې مخ کې بالا شی مناظری شوی دي امام مالک رحمت الله علیه نا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دې باندې ډېر وهل خړلی چې په هغه وخت کې بادشاہ نه دی دا د الله صفت ده او صفت مخلوق نه الله سره تعلق ساتي لکه څنګه چې الله قدیم دی صفاتونه هم قدیم دي لکه څنګه چې د الله ابتدا نشتا چې الله په کم سن کې پیدا شوی دی الله یعذ بالله دا سداغه د صفات او ابتدا نشتا قرآن نازل شوی اگر چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لیکن دا د الله کلام دی په خوا نه را روان دی کله نه چې الله دی نو د الله کلام دی اگر چې زمکه ته په کم سن کې راغلی دی پوهیږئ په دې خبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي برکت والا آیات ور باندې وایي وَلِتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ برکتونو والا ذات هغه ذات ته اسمانونو کې هغه عرش باندې زمونږه خلق سو کوئی چې د فلانی په لاس کې برکت ته سو کوئی چې فلانی کې برکت ته لیکن برکات چا سره دي الله سره دي ورته وی بسم الله ور باندې وای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی ہر یو طالب پیالس کلام بسم الله به ور باندې وی کم طالب چې پیاله اوس کله بیا به واپس کړه نو هغه باډه کوا طالب تبه ما وی هغه بوئی چې زه موړ شوم ما سره نور گنجائش نشتا 116 طالبان هغه پیاله اوس کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی کله چې بیا هم زما لاس تر اغلا والله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نام څنګه چې مال ډکه ملاو شي واغه سه ډکوا ما هم خوب سیر کر اوس کله بیا می جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړه نو قران کریم دومره معظم کتاب دی دومره بابرکت کتاب دی چې په کمشي باندې حقيقي مانو کې بسم الله ویلې شي چا چې په بسم الله باندې ایمان او یقین وي چا چې بسم الله زړه ته کوزه کړی وي چا چې بسم الله باندې کوشش او مهنت کړی هغه کې دومره برکات دي چا چې بسم الله سره تعلق دی او چا چې قران کریم سره تعلق دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قران کریم سره تعلق دی قرآن مجید طالب دے د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد دے محاصرہ کڑے دا شام کے لوے قلعے باندھے او اگے قلعے والاو ډېرې ورځې دنه تیرې کړې مسلمانان ته نګیر چاپیرو دا تاریخ د مسلمانانو چې حمله به کولې په خلکو دا تاریخ د مسلمانانو چې حمله به کولې په خلکو او خلقو بولا وفدون را لگل خلقو بولا قاصدان را لگل
ورته وی بچ تاسو د عربو خلق یې غریبانان خلق یې صدر سره نشتا منګ به تاسو لسرو سپین درکو پرې مړه منګ سره جنگ مکوي مسلمانانو به ورته وی چې نه دوه خبرې دي یا کلمه وای یا ټکس قبول کې دینه بغیر نورې خبرې نشتا سره زر او سپین زر په دولت او په مال باندې منګ واپس کېدلو والا نه یو ان شاء الله العزیز تاسو په دې ملک باندې به منګ د اسلام جنډه ودرو دا د مسلمانانو تاریخو دا نن فرنګیانو زدکو چې هغه د مسلمانانو په ملکونو باندې حمله کوي منګه هیر کو منګه خپل پلیټ فارم پرېخو هغه زمنګه طریقې زدکړو په منګه حمله کوي نو مسلمانانو محاصره کړو هغه ملک هغه قلعه هغه دن ډېر وخت تیر کو کم رصد کم خوراک چې ور سره هغه ختم شو په خپل مابین کې مشوره وکړه چې خلاصېدل مونږتا مسلمانان راغلي دي غیر چاپېره ګرا چاولې دا خپل مشر ته وې چې تلار شه په نرمه جبه باندې د مسلمانانو مشر سره وغږیږي صلح ور سره وکړه دوی سره زمنګ وس نه رسی خوراک ختم شو خلق بدل وږي مړ شي خبره اترې شروع شوه دا غوی مشر قلعه نه راووته د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ طرف تر روان دي لاس کې ور سره وړه غوندي شیشه ده چې کله راغې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سره پزمکه کې ناستو ګورا د قران طالبان چې په کم ازمکه باندې کینی هغه ازمکه د وایټ هاوس نه ګورې ډېر اوچتای الله هغه خلق ډېر بلند پیدا کړی الله دې زمنګ تعلق جوړ کی الله دې زمنګ تاسو دا جوړ تعلق مضبوط کی بهر صورت چې کله کې ناستو خبره اترې شروع شوه ورته وی چې دا شیشه در سره د څه شي ده هغه ورته شي جی دا ډېر سخت زهر دی وې دا دې ولې راوړې ده وای جی زما قوم زډیر په خواږی او ډیر په دلاسه او تسلی سره را لګلم او قوم ډیر پریشان دي او زه د قوم مشرم او د قوم مشر باندې د قوم ذمہ داری پرته خو چې هغه سره احساس وی د مشرف پشان نه چې په پیسو کې ځان پټ کی د کفارو نه چندی کوي او ملک په باندې خرڅي دا سه مشران خو نو مخکې به د کافرو مشران هم اغوی کې بدا احساس و چې د خپل قوم یو احساس باور سره و چې ما قوم لاندې نشي او تبا نشي او بی عزت نشي دانه چې خپل خزا پلان کروزرو کې ګرځي زمنګ په چندو باندې بنگلې جوړي او په اسلام باندې چندي کوي او ملک سره غداری کوي ګوره همیشه چې غداری کړي دا اسلام سره دا هغه خلکو کړي دا چې څوک پاکستان تنخواګانی خوري چرته مولا او ګیرور سړی پاکستان تقدیر سره لوبي نه دی کړی ما پرونم بیان کړي چې په کاغه کې په بنگال کې مشرقي بنگال کې 90,000 فوج چې هندزاب شو او پیسې خړلې غداری کړي وا په ایمان وای مشره څوک فوجي جرنیلو کوملاو مشره څوک جرنیلو هغه سړیو چې هغه د پاکستان لکونو تنخواه غستا فیسیلیټیز یا غستل هر څورته مهیاو خو چې غداری وکړه ملک سره او اسلام سره هغه وکړه مولا چرته نه دا کړی نو بهر صورت اورته وی چې د شیشه کې د سره وړي دی وی زهر دی وی دا څنګه زهر دی وی چې دا ډېر سخت زهر دی دومره سخت زهر دی چې تر اوسه پورې حکیمانو تر اوسه پورې د طب ماهرانو د دې ذائقه نه دلی کله زکه نه دلی کله چې کم یو سړی د ذائقه سکی نو چې دا سه ګوته ولا وروړي په جبه باندې کیدی چې زبې ذائقه او خام چې ترخه ده یا ترشه ده یا خوږه ده نو چې څنګه جبه لې کی د ذائقه خودلو نه مخ کې مخ کې هغه سړی مړی دومره سخت زهر دی وې سره دی راوړي دی وې دله مې راوړي دی کچره ما تا سره دا گفتگو کامیاب شوام دا مذاکرات کامیاب شول نو ډېر خام قوم لبه پوچتو سترګو باندې ورشم چې ما صلح وکړم کچره زما تا سره دا مذاکرات ناکام شول زما استا خبره خیر انغلی
نو زه بیا د زهرو دا شیشه سکما چې مړ شمه، زه خپل قوم له بیا واپس ورتلی نشمه، زه هغوی له سترګې نشم ښودی. داسې بې شرمه خو نه وو چې نن ټولو نه د بزدلۍ فیصله وکړي، ټولو نه زیاته د غدارۍ فیصله وکړي، او بیا आवाज کوي چې بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے ہم، بڑا دلیرانہ فیصلہ. دنیا کې څوک شپې ته ورځ نه وایي، ورځې ته شپه نه وایي، هغه بې حیا او بې غیرته بې شرمه خلق یې وایي چې هغه تاسو وینئ. دې له به څوک دلیري ووایي؟ دلیري خو د اسامه بن لادن ده، دلیري خو د مولا محمد عمر مجاهد ده چې غیر چاپیر د کفر په طاقت کې راګیر دی، خو بیا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یوې خبرې چې تاسو کې څوک من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، څوک چې تاسو کې الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو د میلمه قدر دی وکړي. دا یو حدیث د یو روایت او د یو سنت د وجنه اسامه چاله نه ور کوي، خپل بال بچ په باندې تباہ کوي. ټولو ناولې ګوره نن اخبار کې به تاسو لیدلی چې د مولا محمد عمر مجاهد هغه زوی چې زخمی شوی او هغه شهید شو، خپل بچی قرباني، ولی قرآن سره تعلق ہے. او ورته وایي چې خاصتا د زهر او شیشه نه دا یقین دی چې مال به مرګ راکي. تعالی را پته نشته چې یحیی و یمیت بل څوک دی، ژوند او د مرګ ورکولو والا خو بل ذات دی، دا زهر د مرګ ورکولو والا نه دی. هغه ورته وایي چې جی چپ شجی دا کیمیاوي هتیار دی، لکه نن سبا چې وایي امریکې سره وایي ډېر زیات اټم دی، ور سره اټم بم دی او فلانه دی، هغه ورته چې جی دا ډېر سخت زهر دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د قرآن کریم طالبو، د قرآن کریم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکتب یو چڼې دی، چڼې. هغه ورته وایي چې زما یقین په دې زهرو باندې نشته، زما یقین په رب العالمین باندې دی. مرګ ورکولو والا الله دی، ژوند ورکولو والا الله دی، عزت ورکولو والا الله دی، ذلت ورکولو والا الله دی. والله زما په دې شی باندې یقین نشتا. اے مشرا کچر استا دا خیال وی چې دا زهر وجل کوي نو راکا دا شیشه مالا. هغه ورته منتی کوي، زاره ورته کوي چې ګوره دا مسکام دا ډېر زیات سخت شی دی، تر اوسه نه چرته دنیا کې څوک پاتې شوی نه دی. هغه ورته وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله ویلا، هغه شیشه په سر باندې واړوله ټوله اوس کلام. هغه مشر د کفار ورته انتظار کوي چې دی به اوس را پریوزي، اوس بمری داده بس را پریوتو. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرق رانه گئے، اس تکلیف ورترانه گئے. کله چاغله دا پته ولګی دا چې دا مسلمانان داسې قوم دی چې دوی بالکل یقین پر رب العالمین باندې جوړ دی. هغه یو طاقت ته چې دوی په ذهن باندې سوار دی. دوی قرآن کریم ویلې دی او دوی عقیده او یقین ډېر کلک شوی او پوخ شوی دی. ورته وی چې خالدا تا چې کوم کلمه ویلې دا، تا چې کوم رب باندې ایمان راوړې دی، تا چې کوم رب باندې ایمان راوړې دی، مال دغه کلمه وایا والله قبل دین قبول کما. فورا وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فورا مسلمان شو چې تا په کوم الله باندې ایمان راوړې دی، بس دغه ایمان دې زما. هغوی قرآن کریم باندې محنت کړو، دا هغوی عقیده په قرآن مجید باندې جوړه شوی وام، هغوی له بلندی نصیب شوی وام. نو ما درته وی چې چا سره علم ور سره نو هغه کې 3 حروف دي. عین مطلب دا دی چې علو چاته چې الله علم نصیب کی، څوک چې د علم تابعدار شي، څوک چې د عالم خادم شي، یا دوست شي یا معاون شي، نو الله علو بلنده ته رسي، الله اوچت کی تمامی دنیا باندې. موجوده وخت کې وګورئ 13 تاریخ باندې نظر واچوي، چا چې علم کړی دی اوچت کی کنه دی اوچت. ما او تای چینو مخلوق زما او ستا رنگ او صورت د سنت مطابق نه، زما او ستا لباس د سنت مطابق نه، ما او تا دیندار نه یو،
خو چې کله د هغوی نوم راشي ما او تا رحمت الله علیه وایو که نه وایو؟ یو مسلمان اگر چې هغه هر قسم شکل و صورتي، خو چې کله د هغو لویو لوموړو خلکو نوم راشي هر یو سړی وایي چې رحمت الله علیه. وایي که نه وایي؟ دا بلندی نه ده، نور څه دي؟ دا اوچتوالی نه دی، نور څه دي؟ همدارنګه علماء کرام لیکي چې علم کې دویم حرف لام دی. لام لطافت نه وتلی دی، لطافت باریک بین. کم سړی چې قرآن کریم سره تعلق ساتي، کم سړی چې د قرآن کریم علم حاصل کړي دی، هغه سړی باریک بین وی. باریک بین هغه ډیر لري نظر لګي، په باریکی خبره باندې پوهیږي، په وړې خبره باندې چې هغه سوچ او تدبر وکي، پرته ورته ولګي چې دا کیدای شي دا خلک دا خیال ساتي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان چې وو هغه ډیر زیات باریک بینو، هغه ډیر زیات زیرکو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صلح حدیبیه کې تاسو ته پته ده چې کله سمجھوتا وشوه، کفارو شرط کې خود چې که زمون کافر مسلمان شه نو تاسو به موږ ته واپس را لېږئ، او که تاسو څوک مسلمان موږ ته راغی خدا نه خواسته مرتد شو نو هغه به تاسو له واپس نه ملاوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باریک بینو، د وحی په ذریعه سره الله والله القاء الهام کړو، وحی کړو چې فتح تاسو ده، دب کر صلح وکړه، دب کر. عمر فاروق غوساو چې خو نشو. کله چې بیا صلح وشوا یو سړی راغی مسلمان شو، غالبا ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ راغی مسلمان شو، کلمه ویلا، مظالم بیان کړل چې ما سره کور کې داسې ظلم کیږي، په دې وجہ چې زه د قرآن شوقی او متمنی د اسلام یم، ما ایمان راوړی دی، ما سره کور کې داسې ظلم کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې موږ معاهده کړی دا، موږ مسلمان نشو ساتلی چې راشي. بہرحال کفار او وفد ولېګو دوه کسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې سړی واپس کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ بالله ثم العیاذ بالله بغیرت نو، خو په وعده ډېر کلکو معاهده شوی وه، خپل سړی ورته واپس کړ، ورته وی چې زړه مو نه کیږي، لیکن وعده چې کومه دا پیمان چې کوم دی دا ډېر کلک شی دی. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، لہذا دین نشم خرابوي تو ور سره لاړ شه، بیا کچرته خدای زور راوسته بیا وګورو. اور سره روان شو، خو هغه په زړه کې ایمان شمع بل شی وا، باریک بینو، ځان سره سوچ او ترکیبی جوړ کو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ستاد خلاصولو ذمہ دار خو نه دی، ذمہ دار دی بل څوک دی، پاغه باندې اسره کوا. لار کې ایو کسره تور ور سره دا کافر سره ډېر په فخر او غرور سره قیدی روان کړي دی ای خان لیبوزی. هغه ورته لار کې وای ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ورته وای چې دا استاد تور خو مې ډېره خوښه شوه، سب بهترینه تور دی جوړه کړي دا. هغه ورته داسې سر کو کی چې آو دا تور دا خو زما الله سره جوړیږي، دې سره الله سنم زما دی، لوی سرباز یم. هغه ورته چې واقعي استاد تور مې ډېره خوښه شوه. تیر واغستا په یو بل مخې واړه ولا راواړه ولا غولا ورکړه چې وی ګوره قیدی سړی دی، هغه ولا را پرې خو د سره وتوال وقزه کی قیمت. ابل هم دغه سه بهر صورت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ د یو سمندر په غاړه باندې خیمه ولګولا، کیناستو دهشتګرد شه. څه شي شه؟ څوک چې خپل اسلام ساتي او څوک چې خپل خور ته خور وایي، مور ته مور وایي، هغه دهشتګردي. او څوک چې چانه پیدایي 100 کال بعد هغه سره یاری او محبت کوي، العیاذ بالله هغه سره زنا کوي، هغه پر امن خلق دی. او څوک چې د کشر او د مشر عزت پیجنی، هغه دهشتګرد دی. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ دهشتګرد شو او یوځای کې ایثار شو، سمندر په غاړه باندې د الله نعمتونه به خړل. اعلان وکړ چې څوک مسلمانېږي دلته دی راځي، دا د اسامه ټکانه ده، او بس څوک به مسلمانې دل التبرات لل. خوراک سو
مسلمان به جمع شو چې پته بشو چې په دې لار باندې قافله د کفارو را روانه ده، ور برغلل پاغو به ډاکا واچوله، ټول به ولوټل، خمال او دولت به جمع ک غټره به کافرو او به خوړو مسلمان. کفارو په خپل مابین کې مشوره وکړه چې دا چونی دا طالبان دا خو زمنګ د پاره درد سر جوړ شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لورغلل چې دا مصیبت در سنبال کا د خدای د پاره زمنګ معاهده نه د پکار، دا لری کمره تاسو ردی خو چې مونږ خلاص. هغه په خوشاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغ لام د لطافت نه وتلې زیرک و باریک بین شي څوک چې قرآن کریم سره متعلق شي. او دریم حرف په علم کې میم ده، میم د محبت نه وتلې کله چې چا کې علم د قرآن راشي د خلق ور سره محبتي. څوک چې علم سره قرآن سره متعلق شي د خلق ور سره محبتي. زه د کورم جنسم، تاسو د صالحانه او د کوټلی کالای، زما استاد په مابین کې څه تعلق ده؟ خدغه تعلق او محبت ته زما تاسو سره مینا، تاسو ما سره مینا ده. امدارنګي دا طالبان د کم زیری تاسو ولا خوراک خاک مهیا کوي، تعاون ور سره کوي، د قران او د حدیث په وجه ور سره مینا ده. اسامه بن لادن یا مولا محمد عمر مجاهد یا د افغانستان مجاهدین زمنګ تاسو په کمی وی رشتہ کې متعلق دي. صرف د اسلام رشتہ ده، د قران رشتہ ده. په ایمان وای چلته بمباری کیږي، کم مسلمان دی چې داغه پزړه بمباری نه کیږي. نو کله چې سو قرآن کریم سره متعلق شي او تعلق پیدا شي، هغه کې علو الله بلندی پکې راولي، لطافت او باریک بینی پکې راشي، محبت او هغه سره تعلق پیدا شي. نور خلا پرېدا چې آسمانی فرشته هم هغه ته وزر غړی. کله چې طالب هو، کله د قرآن کریم عالم هو، متعلم چې په کملار باندې رواني، نو فرشته ورله وزر غړی ورته وای چې ستا دا قدم د مبارکی دا د زمکه د کې خودو قدم نه دی، زما په وزر باندې ستا په خیب کې خودلې شي چې زما دا قدم رحمتونو مورد جوړ شي، زما دا وزر د رحمتونو د نزول یو مکان جوړ شي. نو عزیزانو قرآن کریم ډیر بابرکت کتاب دی. الله دې زمنګ درسونه، زمنګ جمعتونه، زمنګ کورونه، زمنګ علاقه او محلات د قرآن مجید د علومونه نه خالی کړي. الله دې زمنګ ستاسو د محبت د قرآن او اهل القرآن سره نورم زیات کی. الله چې د کوم خلقو قرآن مجید سره او اهل الله او اهل القرآن سره محبت ته، خدای پاک دنیا او آخرت خیسته کا. الہ العالمین دوی ته دنیا او آخرت کې خوشالیانی نصیب کا. پروردگار عالم دې زمنګ ستاسو د امینا د جنت سبب وګرځي. الہ العالمین مسلمانان ہر ځای کې چې دي تو ور سره مدد او نصرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.